بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ راته ګرانو هیوادوالو. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې جوړول سره شریک کړم. تاریخ د 1402 کال د 9 میاشتې 20 تاریخ ده. راځم لومړی سر کې راځم د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې جدول ته راځم چې فلم لپاره کابل کوم تاریخ ته رسیدلی ده. کابل د میلادي په اساس باندې د 2022 کال د 8 میاشتې 20 تاریخ کې ده چې برابر د هجري شمسي سره د 1401 کال د 4 میاشتې 8 تاریخ کې ده. او همدارنګه د اروزګان چې د پسې چې د اروزګان ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 9 تاریخ کې ده. بادغیس ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 1 تاریخ کې ده. بامیان ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې 4 تاریخ کې ده. بدخشان ولایت د 1402 کال د 9 میاشتې 1 تاریخ کې ده. بغلان ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 28 تاریخ کې ده. بلخ ولایت د 1401 کال د 12 میاشتې 4 تاریخ کې ده. پروان ولایت د 1402 کال د 2 میاشتې 5 تاریخ کې ده. پکتیا ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې 3 تاریخ کې ده. پکتیکا ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 14 تاریخ کې ده. پنجشیر ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 5 تاریخ کې ده. تخار ولایت د 1402 کال د 5 میاشتې 20 تاریخ کې ده. جوزجان ولایت د 1402 کال د 5 میاشتې 40 تاریخ کې ده. خوست ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې 10 تاریخ کې ده. د کندی ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 22 تاریخ کې ده. او سرپل ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې 9 تاریخ کې ده. سمنګان ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې 15 تاریخ کې ده. غزنی ولایت د 1402 کال د 12 میاشتې 4 تاریخ کې ده. غور ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې 23 تاریخ کې ده. فاریاب ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 29 تاریخ کې ده. فراه ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 29 تاریخ کې ده. کاپیسا ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 14 تاریخ کې ده. کندوز ولایت د 1402 کال د 5 میاشتې 20 تاریخ کې ده. کندهار ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې 9 تاریخ کې ده. کونړ ولایت د 1402 کال د 5 میاشتې 21 تاریخ کې ده. لغمان د 1402 کال د 3 میاشتې 4 تاریخ کې ده. لوګر د 1402 کال د 4 میاشتې 19 تاریخ کې ده. ننګرهار ولایت د نوبدهی چې د 1402 کال د 4 میاشتې 13 تاریخ ته رسیدلی ده. او همدارنګه نورستان ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 20 تاریخ کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال د 9 میاشتې 5 تاریخ کې ده. هرات ولایت د 1401 کال د 11 میاشتې 13 تاریخ کې ده. هلمند ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 1 تاریخ کې ده. میدان وردګ ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 20 تاریخ کې ده. زابل ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 28 تاریخ کې ده. او دا و د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې جدول. هغه هیوادوال چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي دي دوی کولی شي خپل فرمې د چک کی د تاریخ مشخص کړی ده. کسایی که په می تاریخ که ما گفتیم میتونه فرمه خود چک کنه، حتما براشون چیزی شده، تاریخ بیومتریکشون مشخص شده یا تاریخ فرم اصلیشون چیزی شده مشخص شده. و فعلا نوبدهی کابل که است در ماه سنبله است، یعنی 8 سنبله رسیده. روزهای قبل در 6 و 5 چیزی بود، در 6 و 5 هفت البته سنبله بود. فعلا 8 سنبله رسیده. کسایی که تا حال در تاریخ 6 و 5 البته ثبت نام کرده مگم تا حالا برایشان تاریخ مشخص نشده، منتظر باشه. در می 2 هفته الی 3 هفته برایشان تاریخ مشخص میشه. و دیگه ولایت ها که البته نوبدهیشون گفتیم به می تاریخ هستن میتونه فرمای خود چیزی کنه چک کنم. فعلا روند توزیع کابل که است تمامشون فعلا در کابل که توزیع میشه، یعنی بیومتریک میشه. 1000 نفرها
در کابل مجموعاً بیومتریک میشه، همراه مریض ها و مکتوب ها همه چیز. فعلا در ولایت ها که هستن کسایی که مریض هستن یا مکتوب دارن اونها این فرمشون قابل اجرا نیستن، نمیشه. و کسایی که غیر حاضر هستن در ولایت ها اونها فقط و فقط منتظر اطلاع بادی باشن که هر وقت اطلاع پخش شد با اساس اون میتونه که مراجعه کنه بیومتریک شود. و در کابل کسایی که غیر حاضر هستن اونها مشکل نداره، هر وقت میتونه مراجعه کنه بیومتریک میشه. و احتمال است که روزهای آینده بخیر سایت هایی که باز شود برای تبدیلی فرم و ثبت نام جدید که ما نمیگه از تجربه خود چیزی که نوشته کردیم. یکی از ولایت هایی که ما البته معلومات دریافت کردیم در این نزدیک ها باز میشه که کندوز است، سریپول است، تخار است، بلخ است، پروان است، پنشیر است، فراس، فاریاب است، جوزجان است، بغلان است، بادغیس است، نیمروز، کندهار. اینها ولایت ها هستند که در این نزدیک ها بخیر سایتشون برای تبدیلی فرم و ثبت نام فرم چیزی باز میشه. کسایی که راجع به یعنی مشکل داره در ثبت نام یا تبدیلی فرم مشکل داره میتونه که با واتساپ ما پیام ارسال کنم. اینجا واتساپ ما هم نوشته کردیم، میتونه با واتساپ ما پیام ارسال کنم تا ما مشکلشان چیزی کنیم حل کنیم. بعضی شرکت ها هستن که اینها نمیتونه که فرم زیاد را چیزی کنه با ولایت ها تبدیل کنه. ما کارمندا داریم، حدود 100 تا کارمندا فعلا داریم، فعال داریم. اصلا اینها چیزی میکنیم تقسیم میکنیم فرمتون و با ولایت ها تبدیلشان میکنیم. و باز هم اگر راجع به پاسپورت کدوم سوال داریم میتونید زیر این ویدیو کامنت کنید تا ما براتون ویدیو تهیه کنیم و مشکل شما را حل کنیم. د ډیرو معلوماتو لپاره برای حمایت از ما فقط و فقط چنل ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتر و خوب براتون تهیه کنیم. تشکر، مننه، کورابد. د ډیرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سابسکرایب کړئ، یو لایک او شیر کړئ. مننه، کورابد.